مجاهد ته څومره کې 15 منټه یو مولوي صاحب غټ مدرس ده وظیفې کمزوري دي زه ورته یم وظیفه کوي 15 منټه څو وظیفې دي 15 منټه نو په ورځ کې یوې وظیفې ته څومره وخت ورسېدو یو منټ په یو منټ باندې دا موټر کې خو زه ماهر نه یم ډاکټر په تاسې دا پروفیسران په یو منټ باندې موټر سټارټېږي بیا چې زوړ وي یموږ پخواني موټر به د ژمي په موسم کې په ټیکټر ورسې تړلې په زوړ به یې درولې بیا به یې شانه بېګې ویپسې چې دې کم نه یې پسې مخ ته یې ټیکټر هم نه یې چې پسې کشي کړي بیا به موټر په یو منټ کې چلان شي شکایت به د مشایخو نشته ډېر علما غریبانان شیطان خطا کې په نفس اماره بسوزه وایي طریقت منم تصوف منم اولیا منم خو په اوس وخت کې نه منم اوس نشته ولې نشته موږ خو چې کتابو کې د اولیاو کوم حالات لیدلي دي په نن سبا په هغه کې هغه نشته مجدد صاحب نشته خو امام معصوم صاحب یو مورید هم نشته ځان ته نه ده پام چې زه بیا څوک یم زه د کومې طبقې یم پیر د کومې طبقې غواړم نو مولوي صاحب چا راته ویل ډېر ښه سړی دی کوم مدرس دی ډېر قابل دا درجې تکمیل درس کوي خو دا خبرې کوي چې طریقات شته تصوف شته خو نن سبا دور کې نشته ستړی مه شم سره وکړه په ولاړې باندې نو په ولاړې کې مې په ټوکو ورته ویلې ما امام صاحب شته نه امام یوسف صاحب شته نه امام محمد صاحب شته نه امام ظفر صاحب شته نه حسن صاحب شته نه نو زه ورته ولې درس کوم چې امام صاحب نشته خو هغسې عالم نشته که نه چې هغسې عالم نشته خو هغه عالم به درس کوم بیا زه ورته ولې درس کوم وایي بس پوه شو زه شیطان خطا کړی وم د ځان د دغه زمانې د دغه زمانې بله زه مې مجلس کې مې چیرې واورېده وایي که موږ د صحابهو په دور کې د نبي علیه السلام په وخت کې موجود وای موږ په خپل ځان باندې ډېر اعتماد ده چې ډېر تکړه یو نو څه قربانۍ به مو ورکړې وې الله په ټول امت کې خیر کې امت صحابه په حدیثو ثابت دي که نه هغه یې د رسول الله شاګردي نه منتخب کړي بل څوک یې بل چا کې دغه استعداد شته یو ملا لیکلي دي دا ښځې ته خدای پاک ویلي دي چې ناقص العقل و ناقص الدین ده په نصیحت به ګزاره ورسره کوې اوس که ښه سړی د خپلې ښځې نه کامل عقل غواړي کامل فکر غواړي کامل ادب غواړي وایي دا د دغه مېړه بې عقلي ده دا یې بې عقل ده چې د بې عقل نه عقل غواړي دا خو د موږ بې عقلي ده چې ځان ته مجدد صاحب غواړو ځان ته پیراني پیر صاحب غواړو جنید بغدادي صاحب غواړو په څنګه غر دغسې ښه غواړه که نه مهم مطلب مې دا ده نوره خبره نه اوږدومه ځکه دستربندي کېږي دغه مدرسه دا خانقاه ده دا حضرت صاحب مبارک نور مشایخ صاحب مبارک او د ده د ټول خاندان سلسله چې سړی تاریخ وګوري علم ظاهر و باطن په دواړو کې الله څومره کمالات ورکړي وو د یوه قصه یې اوله ورځ یو شیخ صاحب راته وکړه را قصه مې وکړه وایي پېښور کې حقانیه کې زه اوسېدم دوره مې وه د حقانیه صدر المدرس مولانا عبدالحلیم صاحب د مولانا عبدالحق صاحب په وخت کې د ظاهرشاه دور کې د ظاهرشاه په دور کې تقریبا شپېته کاله مخکې هغه دور کې وایي مسلم شریف استاد و د ضربې په ملا باندې مشهور ډېر قابل عالم و وایي ما ته ویلې چې دا شور بازار ملا دغه حضرت مبارک دغه اصلي ځای خو هغه شور بازار ده مشهوره په شور بازار باندې دي خو اوس زموږ د زیارتو سره تعلق دومره ختم ده چې مریدان څه کوي خلیفګانو ته هم د حضراتو مبارکینو او د خاندان زیارتونه نه دي معلوم د دانور مشایخ صاحب دغه قبلګاه صاحب د دوی والده شریفه د دوی مشر ورور د دوی د خاندان هدیره چیرې ده تاسو خو دلته کار کوئ که نه دا سپینو تور چې ناستې یې دوره مو دلته کړې ده دومره معلومات به ځان ته وکړه چې چیرې ده نه خو ځکه دلته صرف د سفر په نیت راغلي د تزکیې په نیت نه یې راغلي که تزکیې په نیت راغلي وای بیا به مو دا سلسله ټوله تعقیبوله
وایي زه ورسره راغلم موټر کې لا چې دومره غټ دا چې لږ ونه ټکوې دا اصلاح کېږي نه وایي دا مولانا عبدالحلیم صاحب راسره راغی چې کله دلته راورسېدو د مازدیګر ټیم ده حضرت مبارک د خپل کور نه راوځي خلک انتظار دي په کوڅه لاین ولاړ دي وایي ما ته ویل مړه دا څه کوي وایي ما ورته صاحب د حضرت مبارک د استقبالي لپاره ولاړ دي چې هغه راځي بیا دې ستړي مه شي ورسره کوي وایي موټر نشته چې بېرته لاړ شو پېښور ته دا څه ګم ده چې حضرت صاحب راووت خلک یې ستړي مه شي کې لاسونه مچي وایي دا څه بدعات دي دا څه شرک ده دلته چې راغی وایي ما ور وویل چې 1000 روپۍ ملا صاحب راغلی ده حضرت مبارک غېږ ورته خلاصه کړه وایي ته لاس وتېږه ښه یې جوړې په خیر یې ستړی مه شم بیا سمن ورتې وروسته خبرو ته بیا پام کوئ چې لمونځ مو وکړو وایي د لمانځه نه چې ووتو جومات نه وایي ما ته ویل دا لمونځ بېرته راوګرځو په دا مبتدعینو چې لمونځ نه ده راوړی لمونځ یې بېرته راباندې راوګرځو چې ماښام شو بیننې جومات کې جمع ودرېده ده وایي ما ته ویلې هلته دې باندې چې ما ته ته دلته جمع راکړه موږ دو دلته وایي ودرېږو څه وکړم استاذ مې ده حضرت مبارک نور کله لماخستن نه بعد ماړۍ خوړه په دغه ورځې وایي ما ته حال راولېږه چې 1000 روپۍ ملا صاحب راواله خپلې کوټې ته سره اچې ته سره نه پوښتنې تر وکړه صاحب څه کتابونه دي در سره مسلم شریف ته پلانکی نو یې ورته دا خو ډېر بختور خلک یې احادیثو کې رسول الله استادان یې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده نظر الله امرأ سمع مقالتي هغه حدیث مبارک ورته ویلې داسې څه خبرې ورته وکړې د څه خبرو نه بعد وایي حضرت مبارک داسې متوجه شو چې هم یې کړه وایي دې ما ته دا څه بکواس کوي بیا حضرت یې هم کړه دا وایي دا څه کوي چې درېیم وارې هم کړه د 1000 روپۍ ملا صاحب جذب شو هم یې کړه زه وایي دا جذب نه ډېر ډارېدم زه تر ووتم دی دواړه مې سره پرېښود نو دراب دروب شروع شو دا په مځکه لګېږي په مځکه لګېږي چې ماخستن راووتو دا مځکه خرابه ده تکه شنه ده لاسونه تک شنه دي او سر یې ویلی په مځکه لاسونه یې ویلي دي بیعت یې کړی مرید شوی سهار زه ورته یم چې صاحب ځو په هلته ترجمه ده سبقان دي ورته مړې ولاړه زه خو په داسې ملایانو پسې ګرځېدم چې زموږ د باطن تزکیه وکړي ما اوس سړی پیدا کړو ته مې بېرته بیایي ټول عمر د نورو خلکو په اصلاح لګیا یم خپل ځان رانه ویرده وایي زه لاړم کټواز ته 15 شپې مې وکړې کور ته چې بېرته راغلم مازدیګر چې دا خلک داسې لاین ولاړ دي کتار چې دا یم ولاړ د دې ونې بېرته ژاړي اوښکې داسې جذب ته داسې کوري چې حضرت مبارک ورته راورسېدو په لاسو یې ور پرېوتو مچ یې کړو دا مخکې څه و یو مازدیګر نه درېدو چې بدعت شپه بېرته یې شو ماخستن مې ورته ویلې چې سهار مو ځو خو سبقان پاتې دي ترجمه پاتې ده وایي نه ځم وایي حضرت مبارک ته مې ویلې چې هلته سبقان پاتې دي طالبان انتظار دي وایي ښه سهار لاړ شه سهار چې اډې ته لاړو ژاړي چې زه نه ځم بېرته راغلم دا ټول ماخستن مې بیا حضرت مبارک ته وویلې چې هلته سبقان هر څه پاتې دي وایي ښه سهار به اسماعیل جان هغه صاحب در سره لاړ شي بیا په خپل موټر کې سپاره کړو تورخم ته مري د دغ ځای نه تر مایپره پورې ژړل دغه موټر کې چغې وایي هغه څوک چې علم لري انما يعرف الفضل من الناس ظهوره هغه ته معنویت ور وپېژنده بیا یې په یوه صحبت په ځان عاشق کړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه مجلس کې به چې په اخلاص څوک کېناست بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق کېدو بیا یې خپل کور ویر شو بیا یې خپل شاګردان ویر شو د داسې حضراتو مبارکینو په ځای کې تاسې دوره کړې ده ډېر خوش قسمته یې دا یو لوی سعادت ده ګورې دا په خیال ساتئ ما کتابي لیدلي وایي په خانقاه کې فیض شپه ورځ جاري وي دا وجود دی هغه نه غواړي چې که خلیفه صاحب ناست وي فیض شته که خلیفه صاحب ناست نه وي فیض نشته مولانا عبدالحق صاحب چې د حضرت پیغمبر علیه السلام حالات بیانوي چې په کومه لیار به دی ګیر شو هغه لیار به خوشبویه وه
د ده د وجود مبارک داسې خوشبویي ده چې چا به نه هم لیدلی خو چې دغه لیاره ته به راغی په دې به پوه شو چې په دغه لاره پیغمبر علیه السلام تېر شوی ده خوشبویي نو ویې هغه خوشبویي د هغه ځایو د مدینې منورې اوس هم دي خو چې څوک صاحب کشف فراست وي هغه ځای چې خوشبویه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمو هغه تر قیامت ته خوشبویي وغس خلیفه صاحب قدس الله سره راته قصه کړه وایي زه د موټرو په لیاره باندې د ظاهرشاه په دور کې حج ته تللی وم دې خوا چې راتلم نیشاپور عناقې ته چې راورسېدم په موټر کې د اولیاو خوشبویي راته محسوسه شوه وایي ما وویل چې یا دلته کوم ژوندی ولیده یا یو لوی زیارت ته دلته چې موټر ودرېدو پوښتنه مې وکړه دا علاقه کوم ځای د نیشاپور دا خلک دلته څوک دي شیعهګان وایي ما ویل دا ما کشف خطا ده که څنګه دوی شیعهګان او خوشبویي د اولیاو پورته کېږي بیا مې وایي ځان سره سوچ وکړو چې وطن ته لاړې د نیشاپور تاریخ وګورئ یوه ورځ مې کتاب راوړو کتاب کې مې دا ځای ولید په کوم ځای باندې چې کوم ولي الله وخت دی هغه ځای بیا تر قیامته خوشبویي لکه حضرت ابراهیم ابن ادهم چې په نیشاپور کې هغه ما چې کومه خوشبویي محسوس کړې وه پر ابراهیم ابن ادهم په امام صاحب یو نیم سر هجري کې تېر شوی ده لکه ابراهیم ابن ادهم چې په نیشاپور کې چیله تېره کړې هغه ځای اوس هم خوشبویي دي د پیر امارت په وخت کې د حضرت مبارک مدرسې ته زه تللی وم واپس خلیفه مبارک هلته وم زه په پاکستان دی سره تعلق الحمدلله و تلم راتلم به نو راته ویلي وایي طالب راته ویلی د مجاهدینو مشران مسؤلین څوک راغلي بیا په دا مدرسه کې چکر وایي ګوري دا مدرسه ګوري وایي یو بل ته مخ واړوه چې دغه خلک دا دومره عطر دي کومه نه کوي چې ټوله مدرسه باندې عطر شوی دي ټوله مدرسه باندې عطر شوی دي د خندل وایي دې څه پوهېږي چې دا د اذکارو خوشبویي ده دا د اولیاو خوشبویي ده په دغه مدرسه کې څوک تېر شوي دي او څوک کې موجود دي دا خنقا ده هغه ځای باندې چې ولي کېږي تر قیامته هغه ځای داسې امتیاز لري تر نورو ځایو لکه د ولي چې کوم امتیاز ده په نورو انسانانو باندې دغه ځای دغه امتیاز ده په نورو باندې خو متاسفانه چې موږ خلک مطالعه نه لري د تصوف کتابونه نه ګوري ځکه تزکیه د نفس مقصود اصلي نه ده ګرځولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت یوه شعبه ده منا ده تبرکات ورته شرک لیدل کېږي په بخاري کې مستقل باب د تبرکات ولې راځي د نبي علیه السلام عصا مبارکه د نبي علیه السلام نعلین مبارکې د نبي علیه السلام څادر او لنګ مبارک د نبي علیه السلام خرقه مبارکه د نبي علیه السلام پټکی مبارک د نبي علیه السلام توره جام دا شیان ولې ذکر کېږي علما ولې ذکر کېږي امام بخاري ولې په دې فخر کوي چې په یو جام کې یو وارې اوبه څښلي دي چې په کوم جام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وارې اوبه څښلي هغه جام شمایل شریف کې څنګه ویل کېږي چې په وروسته په وراثت په سلسله کې جاري ده په 8 لکه د لرګي جام په 8 لکه روپۍ درهمه باندې خرڅېږي مواهب لیکلي دي هغه جام چې د نبي علیه السلام د حضرت انس رضی الله عنه په خاندان کې پاتې و وروسته چې هغه ورور سره تقسیم کوو هغه جام په 8 لکه درهمه باندې واخیستی شو د لرګي جام ده خو د چا ژوند یې ورسره لیکلي موږ تاسو احادیثو کې لیدلي حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ژۍ په خوله کې اوبه وڅښلې د ستر صحابیه مبارکه ورجګه شوه هغه د ژۍ خوله یې پرې کړه که نه کړه پرې د ځان سره یې تبرک دپاره ساتي موږ تاسو حدیث مبارکو کې اوریدلي چې عبارت د بخاري هم ډېر پیچلي عبارت په دغه ځای کې چې زه به هغه خپلې کورنۍ ور ولېږلم څو اوبه مې په لاس راکړې هلته په عباراتو کې څه تقدیرونه دي هلته به مې چې ورډې هغه ډبلي کې د سپینو زرو چې ویښته د پیغمبر علیه السلام و په هغه اوبو کې به یې وویو د مریض به خدای پاک شفا ورسره کړه تر ننه پورې هغه ویښتان مبارکان خلکو ساتلي الحمدلله والمنه دوه وارې د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک ما لیدلی دا خلکو تر اوسه پورې ساتلي دي نعلۍ مبارکۍ دې ساتلي دي په پیزو کې یو دکان باندې دغه نعلۍ مبارکۍ تصویرونه ډېر وو یو عالم راته بیان کړو وایي دلته اور ولګېدو د دغه دکان دغه طرف هم ټول دکانونه وسوه دغه طرف هم ټول دکانونه وسوه خو دا د نعلۍ مبارکۍ تصویر چې و په دغه دکان پټ شو
موږ چې شپږ واقعه درته ذکر کوم نور خبر بس کوم ډیره کې موږ د مدرسې په څنګ کې د خلکو بټۍ ده دا د خلکو بټۍ کې توخانې وي دا اور درېدلی مخ ته نه ځي نو بیا د دې بټۍ ولا راغلی ده موږ د مدرسې مهتمین صاحب چې ویلي دي چې که خلیفه صاحب راسره لاړ شي دعا وکړي اور ودرېدو بټۍ به ختمېږي هغه ورته ویل هغه په سبقونه کې زه به درسره لاړ شم چې وایي موږ ورسېدو نارې شوې چې اور لاړ مخته خلاص شو څه وجه وه دا بعضې پیالې که تاسې لیدلې دا د شیشې په یو باندې یو طرف ته د کعبې مبارکې تصویر په بل طرف باندې د مدینې منورې د روضې تصویر دا خو به مو لیدلې چې دا نن سبا خلک یې جوړوي دغه پیاله د مزدور په ورلېدلې ده چای چې کي دا لوېدلې چې اور درېدلی اخر چې پېښتنه شوې دغه مزدور دا ویلي دي چې ایمان هغه پیاله درته ولې د اور ځای کې په مخ نه راغله چې کله یې د اوسپنې چنګک ورکوز کړو پیاله راووته اور غر ویل مخ ته راغی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې تصویر ده په د خانې کعبې مبارکې تصویر ده په اور احترام لري یا ایها الانسان وما غرک بربک الکریم یعنې خو د انسان الله کوي ټول کائنات چې الله د کوم مقصد لپاره پیدا دي هغه په خپل مقصد کې لګیا ده هغه خپل خدمت کوي غویې د یوې دپاره پیدا د شپه ورځ یوې په کور کوي اوښو خرو آسې د سپرتیا دپاره د بارو جوړولو دپاره پیدا دي هغه خدمت راته کوي خو انسان چې د کوم مقصد لپاره پیدا ده دا بیا شیطان خطا کړی ده ځکه ربي کریم یې ته څه شی خطا کړی نو د خدای دغه ځای تر قیامته پورې آباد ولري الله دې په علم ظاهر او باطن کې آباد ولري او موږ ته د خدای پاک د دغه ځای د قدر احساس را نصیب کړي ګورئ دلته چې راځئ په داسې نیت په هېڅوک نه راځي چې که خلیفه صاحب ووایي او خلیفه صاحب زه به وظیفه ورسره وکړم کار به مې جوړ شي که نه نو خو هسې څه ما درته ویلې چې په کوم ځای ولي ناسته تر قیامته هغه ځای باندې پیل جاري ده دا تصور د شیخ دا رابطه څه شي دپاره موږ نیسو چې دا خلک یې شرک بولي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې کوم انبیا علیهم السلام ولیده مسلم شریف روایت تاسې ویلي دی بیا چې بیان کوو موسی علیه السلام داسې و لکه د شنوعه د قوم سړی حضرت عیسی علیه السلام داسې و لکه د غسلخانې نه چې نوی راوتلی وي ابراهیم علیه السلام ما رنګ یې غته ده امام نووي وایي دغه تصویرونه د انبیاو چېرته ذکر کړه صورت په دغه کې څه د قدیم مسله ده که د اعمالو چې شته تبلیغ صوره د انبیاو سابقینو رنګونه یې راته ذکر کړه ځکه وایي چې د نبي رنګ په یاد شي د ولي رنګ په یاد شي په دغه ځای د خدای رحم شروع شي امام نووي د بعضې راویانو په باب کې چې هلته ډېر تفصیلي بیان کوي چې په دغه کوټه کې ما 1000 واره قرآن عظیم شان ختم کړی ما په دغه زاویه کې 12000 واره قرآن عظیم شان ختم کړی لور ته ویل مرب چې جاړه الله باندې مات هغه کې تاسو ویلي دي دا حدیثونه هلته بیا امام نووي څه وایي د راوي په باب کې خو صرف دا الفاظ څوک ووایي چې کافي دي چې وایي چې سخر ده دا دومره تفسیر ته څه ضرورت ده چې دومره یې روژې نه وي دومره یې لمونځونه کړه دومره یې تلاوتونه کړه وایي ځکه چې دغه اولیاو د خدای د ذکر قصو سره د خدای رحمت نازلېږي او څوک چې د دغه قصو نه تنګېږي دا والعیاذ بالله دا د شقاوت علامه ده دا د بدبختۍ علامه ده چې د نیکو خلکو د قصو نه تنګېږي د صحابه مبارکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګ نه ویلو د څلوېښتو احادیثو نه زیات موږ لیکلي کأني انظر الى وبیس خاتمه د نبي علیه السلام دا د ګوتې سپینوالی لکه اوس هم حضرت انس وایي چې زه وینم هغه د غوړګې سپینوالی لکه اوس هم چې زه وینم بل صحابي وایي هغه د ده د سر په مابین کې لیکه چې سر یې غوړ کړی و هغه کړکه یې لکه اوس هم چې زه په سترګو باندې وینم چې د یو مخکې نبي چې امتیان یې ویلې وینې په تویېدې رسول الله چې هغه حکایت کوو هغه قصه لکه اوس هم چې زه په سترګو باندې وینم دا اوس هم لکه وینم اوس هم لکه وینم خو یو دا رنګ نه ویره دا کینونت دوه قسمه ده کینونت ظاهري او کینونت معنوي کینونت معنوي رابطه ده په محبت باندې دا لوی سعادت ده دغه ځای کې وخت تېرېدل د خدای رحمت ته چې په چا باندې وشي خو هلته چې په قدر په محبت په ادب وخت په بې ادبي نه د حرم شریف عظمت ډېر زیات ده خو ګناه یې ډېره ده که عبادت یو په لکه ده خو ګناه یې یو په لکه ده دغه ځای ته چې موږ پام وي دا چې موږ اسلاف دي او دا حضرات مبارکین خو د حضرت عمر صاحب اولاده ده او بیا دغه خصوصا دغه خاندان سلسله الذهب تر حضرت مجدد صاحب پورې ټول د خپل پلار نه د خپل تره نه د خپل ورور نه د پلار
پلار نه معصوم دی ورور نه معصوم دی تره نه معصوم دا ټوله سلسله اولیاء تېر شوي یو نه ټوله سلسله اولیاء تېر شوي او نسب ته په اسلام کې د نن اعتبار شته که نه وکان ابوهما صالحه اووم پېړۍ کې نیک سړی و خضر علیه السلام ته الله وایي چې دیوال یې جوړ کړه دغه اعتماد اوومه پېړۍ کې هلته نسب ته اعتبار نشته چې ایمان کې سره شریک نه وي کافر و مسلمان یو بل ته ګټه نه رسېږي حضرت زید بن ابوبکر صدیق صاحب بخاري شریف کې موږ ته نه وایي ارقبوا محمدا في اهله ای خلکو د رسول الله د اهل ادب کوئ ادب زندگی ورسره کوئ سیدنا صدیق اکبر سیدنا حضرت عمر شیخین مبارکین وزیران د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قسم دا نه وي چې والله چې زه قریبان د رسول الله وپالم دا ما ته محبوب دي تر دغه چې زه خپل قریبان وپالم الله دې دا دوره قبول کړي دا خدمت خدای قبول کړي دغه علما فاضلین د خدای د دین واقعي خادمان وګرځي دا شیخ صاحب ته د خدای په مزید ترقي نورم په علم ظاهر او باطن کې نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمد